خو زبردست خبر امنیتي ځواکونه بیرته راغلل. دا چې څنګه او چېرته د پوهېدو لپاره ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. د افغانستان امنیتي ځواکونو هغه ارزښت و چې بااحساسه افغانان ورپسې خفه دي. لامل یې دا دی چې دا خلک روزل شوي وو او په ټولو اصولو پوهېدل او د هېواد لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار وو. له کله نه چې اوس طالبان واک ته رسېدلي عام افغانان ترې غواړي چې امنیتي ځواکونه بیرته راوغواړي او د افغانستان لپاره یو منظم پوځ جوړ کړي. نن طالبانو هم یو مثبت ګام اخیستی چې ټولنیزو رسنیو کې خلکو ستایلی. خبر دا دی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر پولیس بیرته خپلو دندو ته ګرځېدلي او له طالبانو سره یو ځای د هوایي ډګر په امنیتي پوستو کې کار کوي. دغه سرحدي پولیس افسران وایي چې طالب مشرانو ورته زنګونه وهلي او بیرته خپلو دندو ته وربللي دي. دوی ویلي خوشحاله دي چې یو ځل بیا د افغانانو خدمت ته راوتلي دي. دغه پولیسو نن د کابل هوایي میدان په دروازو کې تلاشي کوله او دننه هم موجود وو، خو یو څه و چې دوی خالي سلاح وو او وسلې ورسره نه وې. په هر حال خلکو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې دغه امنیتي کسان د افغانستان سرمایه ده، روزل شوي دي. د هېواد د خدمت لپاره باید ګټه ترې واخیستل شي او طالبانو ته پکار ده چې نور امنیتي ځواکونه هم دندو ته راوغواړي. ښه والی او ګټه به یې په دې کې وي چې یو خو به د طالبانو نظام د خلکو ملاتړ پیدا کړي، بل دا خلک نظامیان دي، د نورو کارونو سره نه دي بلد، د همدې لارې به خپلو اولادونو ته روزي پیدا کوي او بل به ورسره افغانستان او نظام پیاوړی شي او د خلکو باور به پرې راشي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.